زمونږ په معاشره کې د شوګر تشخیص اله کېږي چې مریض خو یا د اپریشن لپاره خپل ټیسټونه کوي یا د بل مریض سره راغلی یا د بل څه بیماری لپاره هسپتال یا ډاکټر ته راغلی چې ټیسټونه لو کوي نو وایي ستا خو شوګر دی. دا ولې ځکه چې د شوګر عام علامات چاته معلوم نه وي. دا 15 یو داسې علامات دي چې دا د هر شوګر بیمار ته وي او په کار ده چې دا تاسو ته معلوم ځکه وي کو تاسو ته په خپله یا په خاندان ملګرو کې چاته مسله وي مشرانو کې نو په کار ده چې تاسو ته د یو سمپل شوګر ټیسټ اډوایس کولو خبره وکړي. راځم اولنی علامات ته او دا دی پولیډیپسیا. پولیډیپسیا دې ته وایي چې د مریض تنده زیاته وي هغه اوبه ډېرې څکي خو مریض کله هم په دې خبره نه پوهېږي چې ګنې زما تنده زیاته ده. هغه سره د دې خبرې دا جواز وي چې زما خوله وچه وچه کېږي. دویم دا چې د تندې سره سره د مریض ولږه هم زیاته وي دې ته پولیفیجیا وایي. ولږه یې ولې زیاتې ځکه چې د هغه سیلز ته شوګر نه ملاویږي نو سیلز مغزو ته دا سیګنل ورکوي چې ته ولږه زیاته که ځکه چې ما سره شوګر نشته دی. دریم دا چې هغه واشروم ته تشو امتیازو دپاره بار بار ځي. اوس مریض ته د دې خبرې هم احساس نه کېږي خو 2-3 داسې تپوسونه دي چې دا تاسو کله وکړئ تاسو ته به اندازه وشي چې او دې مریض ته انکریزډ یا فریکوینټ یورینیشن دی یعنی تشو امتیازي بار بار کوي. په هغې کې یو دا تپوس دی چې دا مریض به د شپې بار بار تشو امتیازو ته راپاسي دا به د خوب نه راپاسي.